د خان صاحب ممکنه گرفتاری د خان صاحب لپاره راتلونکي دوه مشکل میاشتې د نیب په قوانینو کې نن د شپې 12 بجې شوی بدلون د اوس نه 3 غنټې وړاندې یعنی دا وخت چې زه د ویډیو ریکارډ کوم نو دا 3 بجې کېدو والا دی د شپې 12 بجې یو صدارتي اورډیننس د لارې د نیب په قوانینو کې بدلون شوی دی صدارتي اورډیننس د وزیر اعظم په ایډوایس باندې صدر صاحب یو خصوصي قانونسازي کوي د 3 میاشتو لپاره دغه ته مونږ اورډیننس وایو اسی قانونسازي د پارلمان کار دی صوبایي پارلمان دی او وفاقي پارلمان دی خدا د پارلمان کار دی خو کله چې ضرورت شي فوري جلد از جلد پرامپټ قسم قانونسازي نو بیا وزیر اعظم ایڈوایس لیږي پریزیډنټ ته او پریزیډنټ هغه باندې دستخط کوي او د 3 میاشتو لپاره صدارتي اورډیننس جاری کیږي نن شپه صادق سنجرانی چې اکټینګ پریزیډنټ دی هغه د نیب په قوانینو کې تبدیلی کړې ده او دغه بدلون سره ښکاري چې د خان صاحب گرفتاری اوس ډیره نږدې نن سبا یا راتلونکي 2-3 ورځو کې ده او د خان صاحب لپاره په توشخانه کیس کې هم او دغسې په نورو کیسونو کې راتلونکي میاشت یوه نیمه ډیره زیاته سخته ده که څه چې دغه تحریک سره یا پارټۍ سره تړلي ملګري وه زما د خبرې مناسب نه ګڼي خو حقایق همداسې دي زه د حقایقو او شواهدو په بنیاد څه مختصر غوندې تجزیه کول غواړم د نیب قوانین پخوا داسې وو د دې حکومت نه وړاندې یعنې د پی ډي ایم د حکومت نه وړاندې چې کس به ونیو او باري ثبوت په دغه ملزم باندې او په چا چې به الزام و نو هغه به ځان پاکوو یو بل دا چې دا به په 90 ورځو کې 90 ورځې به دی په کسټډي کې ساتلی شو یعنې د تفتیش په نوم به دی د ضمانت نه بغیر 90 ډیز لپاره ساتلی کېدی شو بیا د پی ډي ایم حکومت په دغه قانون کې بدلون راوستو د پارلمان په ذریعه او دا فیصله وکړه چې نیب به صرف او صرف د تفتیش په نوم گرفتاری بغیر ضمانت نه تر 14 ورځو کولی شي صرف او صرف 14 ورځې یعنی وړاندې به دی د 90 ورځو لپاره یو کس د تفتیش په نوم باندې گرفتارو که د به نیب سره تعاون نه کوو دی به حاضرېده نه د به چل ول کوو نو دی به د سره به دا سلوک کېده چې دی به 90 ډیز لپاره ګیر و دی پی ډي ایم حکومت هغه قانون بدل کړه او دا یې تقریبا 14 ورځو ته راکم کړو خو بیا خان صاحب او داسې پکې نور هم بدلون راغی لکه باري ثبوت چې کوم دی برډن اپروف نو دا به په ملزم باندې ملزم ما په تا الزام ولګوو چې تا غلا کړې ده نو اوس دا زما کار نه دی چې زه ستا غلا ثابت کړم دا به ستا کار د ملزم کار وي چې هغه ځان پاک ثابت کړي نو دغه قانون کې هم لږ ډېر بدلون راغلی او په دې کې 15 نقطې چې دي نو هغه ښکته به رقیدلې وي یعنې د هغې حل شوی و خو خان صاحب په خپله د دغه بدلون خلاف تللی و کورټ ته اپیل یې کړی په سپریم کورټ کې چې دا ښه خبره نه ده هغه پخوانی قانون ټیک دی خو خان صاحب د دغې نه فایده هم اوچتوله یعنې د نوي قانون نه فایده اوچتوله په نوي د نیب په نوي قوانینو کې د چیرمین سره د گرفتارۍ هغسې اختیار نه اوسن چې وړاندې و یعنې دغه تېر 15 کاله 22 کاله چې کوم اختیار د نیب د چیرمین سره یا د نیب سره ورسره نو دا هم په نوي قانون کې ډېر زیات کم شوی و خو خان صاحب بیا هم د دې خلاف و که څه چې د دې فی الوقت ګټه خان صاحب ته هم رسېده خو اوس د نیب د چیرمین سره واپس دغه اختیار راغلی دی چې هغه مناسب وګڼي چې یو کس هغه ما سره تعاون نه کوي په تفتیش کې حاضرېږي نه سماعت ته هیرینګ ته نه راځي وخت په وخت باندې مختلف هیلې بهانې تراشي او نه راځي نو دی ګرفتارولی هم شي د 14 او د 90 ورځو په ځای اوس د 13 ورځو لپاره او بیا د هغې نه وروسته به د ضمانت پروسس چې کوم دی هغه شروع کېږي نو دې عمل کې 15 یا 18 ورځو پورې د یو کس گرفتاری بغیر د ضمانت نه کېدی شي او دا گرفتاری د نیب د اهلکارو یا بالخصوص د چیرمین په اجازت باندې یا دغه په اډر باندې کېدی شي چې فلانی کس مونږ سره تعاون نه کوي تفتیش کې یا د کیس کې د ټرایل کې حاضرېږي نه وټ ایور چې هغه خپل موقف اخلي نو دی به د نیب د اډر لاندې د نیب چیرمین د اډر لاندې ګرفتارېدی شي د 14 ورځو په ځای به د ناقابل ضمانت گرفتاری وي د 30 ډیز او د هغې نه وروسته د ضمانت پروسس شروع کېږي نو دغه 40 45 60 ډیز ته د عمل رسېدی شي خان صاحب لپاره دا مشکل اوس داسې ده چې خو خان صاحب بیګا
جسټس عامر فاروق په عدالت باندې عدم اعتماد کړی دی، خو بهرحال دغه عدم اعتماد نه وړاندې هغه خپله فیصله په یو کیس کې محفوظ کړې ده چې د توشخانې حوالې سره دی. ګورو چې نن خان صاحب په دغه کیس کې وړاندې کېږي. وړاندې د امیر فاروق د عدالت نه دی ګرفتار شوی هم و، که څه چې د امیر فاروق عدالت دته په مختلف موقعو کې ډېر ریلیف هم ورکړی دی، خو اوس هغه عدم اعتماد کړی دی. بهرحال د یو ملزم په حیثیت باندې دا د هر چا حق دی چې په چا باندې اعتماد کوي او په چا نه کوي، خو هغه به نن فیصله اوري چې د ده ضمانت ایکسټینډ کړي که ایکسټینډ نه کړي. د دغې نه قطع نظر دا خبره ده چې اوس د نیب سره نوي اختیارات راغلي دي، که څه چې د ده وکیل دا وایي چې د نوي قانون اطلاق په روانو کیسونو نه کېږي. دا د ده د وکیل موقف دی یا د ځینې قانوني ماهرینو موقف دا دی په تېر 3 غنټو کې چې کوم وړاندې راغلی دی، هغه دا دی چې په روانو کیسونو نوی قانون یا ارډیننس اطلاق نه کېږي یا نافذ نه کېږي. خان صاحب کیس به د زوړ قانون مطابق چلیږي، په کوم کې چې د نیب چیرمین سره اختیارات کم سے کم دي او د کم سے کم مدت یعنې 14 ورځو دپاره په کسټډي کې د انویسټیګیشن په نوم باندې ګرفتاري ده. نو دا یو خیال دی د ماهرینو د ځینو بلکې د ډېرو لږو چې ګنې دا نوی قانون د خان صاحب باندې نه نافذ کېږي. خو زما چې څومره انډرسټینډینګ دی او ځینې نور قانوني ماهرین چې دي، زه قانوني ماهر خو نه یم عیني، خو څومره چې مې کتلي دي نو بعضې وخت کې آرډیننس یا قانون چې دی نو هغه په روانو نه په تېرو کیسونو هم د هغې اطلاق کېږي، یعنې وروسته چې کوم ماضي کې شوي دي د هغې فیصلې ایون چې شوي په هغه باندې هم د دې وخت د قانون اطلاق کېږي او هغه منشن وي یا په آرډیننس کې او یا په قانونسازۍ کې که هغه د پارلمان لارې شوي نو هغه کې هم منشن وي چې دا به ماضي کې هم ان افیکټ وي یعنې انیکټ وي ماضي دپاره. نو دا اوس په دغه ایکټ چې کوم دی دغه خو صرف هغه یو نوټیفیکیشن وړاندې راغلی دی. اوس دغه ایکټ خو به څو صفحې وي، ظاهره خبره ده چې وزیر اعظم او صدر ته لیږلی دی او صادق سنجراني صاحب دستخط کړی دی، نو کېدای شي هغې کې دا منشن هم وي چې دا به نه صرف په روانو کیسونو بلکې ماضي کې چې کوم کیسونه شوي دي په هغې به د دې اطلاق کېږي. نو قانوني نقطه نظر څه دی؟ خو بظاهره داسې ښکاري چې د حکومت دا پورتیانې تیزي چې کوم ده نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې حکومت د سپریم کورټ د بندیال صاحب په مشرۍ کې چې کوم سپریم کورټ دی د هغه چې کوم سهولت کاري کوي د خان صاحبو نو د هغې د مخنیوي لپاره پوره اقدامات کوي لګیا دي او متبادل لارې چارې ګوري. د خان صاحب په توشخانه کیس کې او یا د ملیټري انسټالیشنز یا د 9 مۍ نه وړاندې دغه کیسونه چې 9 مۍ والا کیسونه یې وړښت ده په توشخانه چې کوم کیسز دي او د دې ترڅنګ دغه 190 میلیون یا پاونډز چې کوم دي د NCA والا نیشنل کرایم ایجنسي والا کیس چې د 450 اربو روپو د هغه وخت حساب سره، نو په دې کې ډېره ظاهره ښکاري القادر یونیورسټي ټرسټ چې کوم کیس دی NCA کیس هم دغه القادر یونیورسټي ټرسټ یا ټرسټ یونیورسټي په دغه کیس کې بظاهره ښکاري چې په ماضي کې چې کوم د نااهلۍ کیسونه شوي دي نو هغه هم ډېر په معمولي ایرریګولریټیز باندې شوي دي او دا کیس ښکاري چې دا ایرریګولر نه بلکې دا سیکرټ یو ډاکومنټ د کابینې نه ساین شوی دی او دا د ایرریګولریټي په ځای باندې موږ ویلی شو چې دا د آفیشل سیکرټ ایکټ یا د قومي خیانت په زمره کې راځي. دا اوس زما خپل خیال دی، لازمه نه دی تاسو سره اتفاق کوئ. زه پوهېږم چې دغه تحریک غړي به ملګري به کنځل او سپکې وایي، بهرحال زه خپل د خیاله پورې خبره کوم. هغه دا چې دغه یو ډېر اوپن شټ کیس دی او په دغه کې د ده نااهلي که موږ د ماضي نااهلیانو کې وګورو د میا نواز شریف نااهلي چې وه نو هغه ریسیویبل سیلري وه یا اعزازیه وه یا آنریریا وه، دغسې د ګیلاني خط نه لیکل، دا بیا دغسې نور مختلف وخت په وخت د نورو سیاستدانانو نااهلیت یا ډسکوالیفیکیشن چې شوی دی نو هغه ډېر په وړو خبرو شوی دی. دلته دا د 190 میلیون د NCA والا یا القادر یونیورسټي په دې کې بیا 4.5 ایکړه ځمکه یا کناله ځمکه د هغې ټرانسفر کېدل او هغه په یو مشکوک طریقه باندې ټرانسفر کېدل، بیا په هغه ټرسټ کې د کانفلیکټ اف انټرسټ د مفاداتو د ټکراو خبرې هم راځي. نو نن نه صرف بشرا بیبي بلکې خان صاحب هم نیب راغوښتي دي او نن یې راغوښتي دي او بل دا چې اسلام آباد های کورټ کې هم د توشخانې په کیس کې د دوی حاضري ده. نو داسې ښکاري چې د خان صاحب ګرفتاري بهرحال نن ډېر زیات امکان لري
دا د تجزیې خبره ده، داسې معلومات نه دي، دا غلط هم ثابت کېدی شي، دا نن کېدی شي نه سبا بل سبا، خو اوس دا د اختر نه وروسته دا د قانوني او سیاسي مبصرینو دا خیال و چې دا رایټلی هغوی ګڼل د شواهدو په بنیاد چې ډېر بدې ورځې د خان صاحب شروع کېدو والا دي اختر نه وروسته پاکستان کې سیاست کول نو بیا په حکومت کې سړی پاتې شي، بیا ایرریګولریټیز او ځینې ځایونو کې د ښکاره کرپشن چې دغسې واقعات کېږي نو بیا ظاهره ده چې هغې کې دغه دا څیزونه هغسې رټلي، البته چاته کې قصور نه وي او څوک بې ګناه وي نو زیاتې همدردیانې خو د انسان په توګه هغه سره پکار دي او دا دعا هم پکار ده چې چاته ګناه نه وي، چا کرپشن نه وي کړی نو هغه ته خدای اساني پیدا کړي. بهرحال عدالتونه، نیب، لویر کورټس او سپریم کورټ او های کورټس نو د هغوی خپل یو ډومین دی، د شهادتونو خپل یو طریقه کار دی، خو بهرحال یو لوی پولرایزیشن اوس په عدالتونو کې هم دی. څه چې د القادر یونیورسټي نه او کوشخانې نه یو بل سنګین کیس چې هغه د خان صاحب لپاره ډېر دردسر جوړېدی شي او د حمید میر په وینا چې هغه دلته احساس هم نشته او هغه د نهم مۍ واقعات دي چې هغه د ملیټري په خیال د هغې ماسټر مایند یو کس و یا څه کسان وو. په د اینډ اف د ډې موږ تاسو ټول پوهېږو چې اشاره کنایه چا اړخ ته ده. نو دغه یو بیل بحث دی چې هغه بیا ډېر سنګین معاملې پرې جوړېدی شي. بهرحال دا لنډه غوندې تبصره او نن بشرا بیبي هم امکان دی خدای مخته چې هغه هم په کسټډي کې د تفتیش لپاره for 30 days arrest شي، یعنې نه صرف دا چې خان صاحب بلکې بشرا بیبي هم نن نیب کوټ راغوښتې ده، دا امکان شته چې هغه هم ګرفتاره شي. بهرحال ښځې د نصیبۍ نه ډېرې کمې راځي سیاست ته او چې راغلي دي چېرته چېرته هم که فاطمه جناح ده، که بېنظیر بھټو شهید ده، که مریم نواز ده، فریال تالپور ده، نو هغه وخت په وخت د سیاسي راښکلو ښکار شوي دي. په کار دا چې حوصله افزایي کېدې، خو بهرحال دا موږ داسې نه شو ویلی د پي ټي آی والا غوندې چې دا هر څه په اول ځل کېږي، یعنې د دې نه مخکې چې کوم څه شوي دي د زیات زمانه کې ښځو سره تشدد، ښځو وژل، کوړې، د دې نه وړاندې ایوب خان په زمانه کې نو دا د هغې تاریخ چې کوم دی نو هغه بیا ډېر زیات دردونکی دی. دا اوس هم که څه کېږي نو خدای نه که څه غلط کېږي نو هغه زیاتی دی، مذمت یې پکار دی، خو دا چې وړاندې داسې نه دي شوي نو دا بیا لږ نور علمي او سیاسي خیانت دی. وړاندې د دې نه ډېر زیات خراب څیزونه شوي دي او تاریخ کیسه ده ډاکومنټډ دي چې هغه خلکو سره څه شوي دي. د اختر په شپه ګرفتارېدل بغیر د چارج نه، اوس په دې ریسنټ په 2018 نه آنورډ خورشید شاه د کافي وخته پورې 2.5 کاله په وداوټ چارج هغه په سکر کې په 52 ډګري سیلسیس کې په جیل کې احمدجي ماته 11 میاشتې ضمانت د درخواست جمع کولو موقع په لاس نه ورغلي. دغسې ډېر خلک په جیلونو کې څوک 200 څوک 600 ورځې 1500 ورځې دا مونږ ته کمې ښکاري. نو بهرحال په ځان کې سړی راوړي او وګوري چې کله 3-4 ورځې باران سیوا شي او مونږ په کورونو کې ګیر شو، سره د وسایلو قطغن را باندې هم نه وي او تګ راتګ دپاره څه انتظام لږ ډېر هم لرو، خو چې ګیر شو نو مونږ څومره تنګېږو. نو واقعي که څوک بې ګناه 10 ورځې 100 ورځې 100 ورځې 200 300 500 ورځې بغیر چارج نه بیا په جیل کې اچول کېږي نو دا د هر چا دپاره تکلیف دی عمل دی او نه صرف د هغه کس دپاره، د هغه د خاندان دپاره، بلکې د هغه د سیاسي ورکرانو دپاره هم او یا د هغه فالوورز دپاره هم د تکلیف دی عمل وي او دا وخت په وخت نه بلکې 2018 نه 22 پورې دا ډېر بلنټلی ورته ویلی شي، یعنې ډېر اوپنلي دا څیزونه شوي دي او ډېر ښکاره کیسونه دي. هغه د یو نوم اخیستل به زیاتی، خو د مخالفینو سره چې کوم د ذاتي دشمنانو غوندې قبایلي سلوک شوی دی نو د هغې نه هم انکار په یو صورت نه دی پکار او نه کېدی شي، ځکه دا د تاریخ بهرحال حصه ده. ما خوب نه دی کړی، ملګرو سره آوټینګ پروګرام و، پټې هم لګېدلې، نه پوهېږم چې اواز مې غږ به مې سم ځي که نه. زه کوشش کوم چې ایډیټینګ کې د دې اواز لږ راپورته کړم، خو زما موبایل کې په یو باران کې ما لمونځ شوی دی، د هغې نه وروسته دغه ستونزه راغلې ده چې کافي حاله پورې په اسانۍ سره د اواز د ریکارډینګ یو مشکل وي، اواز ډېر زیات کم وي. خو زه کوشش کوم چې په ایډیټینګ کې خو ډېر نه پوهېږم، چې څومره پوهېږم نو د غږ لږ پورته کړم چې تاسو په اسانۍ سره واورېدی شئ. اوس 15 منټ خبرې څوک اوري؟ ما نه دی خیال چې څوک یې واوري، خو بیا هم
چونکې زه د اوږدو خبرو هغې ما په اسانو ټکو کې نشم راغونډولی، نو دا زما بدنصیبي ده یا د سکیل کمی ده. د ټول وخت راکولو او اوږدو